بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په مشرق وسطا کې د ایران او اسرائیل په میانځ کې د شخړې راتلو نه پسو په کار د چې دا دواړه اهم ملکونه او چې دواړه هغه ملکونه چې یو بل ته کولیام دشمنان وي نو د دې په میانځ کې د موازنه چې دا کمپیریزن چې دا وکړی شي چې موږ د معلوماتو شي چې دا دواړه ملکونه د رګبي نواله تر فوجي طاقت پورې او د اقتصاد نواله تر سیاست پورې د دواړو ملکونو حالات څنګه دي تاسو یاد وساتئ چې ایران چې په پخوا زمانه کې به ورته فارس وي نو دا فارس د دنیا قدیم ترین ملکونو کې یو ملک دی او د نن 2.5 کاله مخکې سایرس د ګریټ ورته ویل شي د هغه په نوم باندې د پرشین امپایر چې کوم بنیاد ایښی شوی نو هغه تر صدو پورې د دنیا یو سوپر پاور سټیټس انجوای کړی دی بل طرف ته د دې په مقابله کې اسرائیل چې دی نه هغه یو نوزایده ملک دی چې لکه د پاکستان په شان د پاکستان نه یو کال پسو په 1948 کې جوړ شوی دی او ډیر زیات عمر نه لري ایران د رګبي ریاست سره یو لوی ملک دی او رګبي دا 14 لک مربع کیلومتر د دې مقابله کې اسرائیل یو ډیر وړوکی ملک دی او 2000 مربع کیلومتر رګبي دا 2000 مربع کیلومتر تاسو نه پوهی لپاره په دا واما چې په پاکستان کې سزیلی هم داسې شته چې د غیر رګبا د 2000 مربع کیلومتر نه سیوا ده لکه مثال په تور باندې د بهاولپور ضلع چې دا نه هغه 27000 مربع کیلومتر رقبه لري دغه شان د ګلګت ضلع چې دا نه هغه 38000 مربع کیلومتر او د چاغي ضلع چې د پاکستان د ټولو نه لوی ضلع ده هغه رقبه سلويخ زرا مربع کیلومتر ده ایران آبادی 9 کروڑه ده او اسرائیل آبادی صرف او صرف 1 کروڑ ده بلکې دې کوم لږه کمه جی ډی پی د اقتصاد خبره چې کوو نو په دې ځای کې بیا اسرائیل د وړوکې ملک د ایران نه ډېر مخکې دی او د ایران جی ډی پی چې دا نه ده 366 بلین ډالر یعنی ارب ډالر ده او د دې مقابله کې د دې وړوکې ملک جی ډی پی چې دا نه هغه 521 ارب ډالر ده او که د فی قسم دنی خبره کوو نو د ایران کې فی قسم دنی یعنی پر کیپټا انکم چې دی نه هغه 4000 ډالر د پاسه 4200 ډالر دی او دغه شان په اسرائیل کې چې دی نه هغه 53,000 ډالر دی یعنی 53,000 ډالر ال د فی قسم دنی د ډیر زیات فرق دی او د فی قسم دنی دی سره اسرائیل چې دی نه د دنیا په مالدار ترین ملکونو کې راځي دی پسې د ایران کیپټل سټي دی نه تهران دی او ټول لوی ښار هم دی د بل طرف ته اسرائیل کیپټل سټي تل ابیب دی چې ټول دنیا تسلیم کړي دی خو اسرائیل په خپل چې کوم دی نه هغه یروشلم یعنی بیت المقدس خپل دارالخلافه وای خو دغه دارالخلافه انټرنیشنلی ریکګنایزډ نه ده د ایران قومي ژبه فارسی ده اسرائیل چې کومه قومي ژبه نه هغه عبراني ده عبرورا او دا ډیره پخوانی ژبه ده هغه ژبه ده چې په کومه ژبه کې تورات نازل شوی د دې نه پس د ایران سیاسي نظام چې دی هغه صدارتي نظام دی د صدارتي نظام لږ بدل دی ځکه چې په صدارتي نظام کې د ټولو نه زیات اختیار خو صدر سره وي خو دلته کې دی ورته رهبر اعلی یا سپریم لیډر وي چې هغه اوس آیت الله خامنه‌ای دی نو دلته په دې نظام کې د ټولو نه زیات پاور او طاقت هغه سره دی د هغه فیصله چې د غیري فیصله اسرائیل کې پارلماني نظام دی اول ته کې د ټولو نه زیات پاور وزیر اعظم سره او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دی د دې نه فصل فوجي طاقت خبره کوو نو د ټولو د ایرانی فوج تعداد چې دی نه وای دا دی 15,000 خودی سره 2 لک ریزرو دي نو ګورئ اکټیو هغه چې هغه په فوج کې په تنخواه باندې اوس دی او ریزرو چې کوم دي هغه دي چې په کورونو کې ناستي خو د فوج ټریننګ اغستري یعنی دوی ته چې کله ضرورت پیښ شي نو بیا ورته ویل شي او دوی بیا میدان ته ځان رسي نه دغه 2 لک دي نو دا که ټوټل ورسره موږ دغه کوو نو دا 2,80,000 جوړیږي او په دې حساب سره ایران د مشرق وسطا یعنی د میډل ایسټ د ټولو نه لوی فوجي طاقت دی اسرائیل کې د فوج اکټیو تعداد چې دی هغه 1,80,000 دی خلور لک او 15,000 ورسره چې کوم دي نه هغه ریزرو دي چې د اسرائیل خو آبادی کمه نه کنه نو د آبادی چې کومه نه خامخا فوج به هم کمی خو اسرائیل د دې خبرې حل راوباسلې دی هغه حل چې کوم راوباسلې دی او هغه حساب ته موږ ګورو نو بیا د دنیا د ټولو نه غټ فوج هم جوړې دی شي ځکه چې په اسرائیل کې دا لازمي ده چې لکته یو جنای ده هغه به فوجي ټریننګ حاصلې او کچري په اسرائیل باندې داسې سخت وخت راشي نو د ټول جدي نه د فوجي سره جوړې دی شي او جګړه کول شي نو دغه حساب سره 15 لکه میل او 15 لکه فیمیل د ایمرجنسي په ټیم کې د فوج ایسه جوړېدی شي دا هغه خلک ته چې د عمر د 100 کالو نه والی تر یو کم 500 کالو پورې دی نن که موږ خبره کوو نو د ټولو نه زیات د پراکسي جریات سره پراکسي مطلب دا دی چې پراکسي وار کوي هغه لکه چې د ایران د فوج ډایرکټ انوالومنټ هلته نه دی خو ان ډایرکټ د ایران غیر سرکاري داسې فوج دی چې هغه په نورو ملکونو کې انوال دی او هغه په نورو ملکونو کې لکه په د خپل مفاداتو لپاره ګډې کوي دې ته پیرا ملټري فورسز هم ویلې شو څنګه چې په لبنان کې حزب الله دی یا په یمن کې حوثي دي او یا د دې نه علاوه چې کوم نه په عراق کې هم شته
او په شام کې هم شته چې هغه بشار الاسد او بشار الاسد حکومت سپورټ کوي. د ایران د فوج بل غټ طاقت چې دی هغه د میزایل ټیکنالوژي ده، ځکه چې ایران نیوکلیر پاور دی او کنه دا یو راز دی، هیڅ چا د پته نشته چې د نیوکلیر بم جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی یا کدی جوړی نه تر کومه پورې پکې رسیدلی دي. او بل طرف ته اسرائیل چې کوم دی هغه یو نیوکلیر پاور دی، جوهري طاقت دی. د اسرائیل پاور چې دی د اسرائیل د فوجي طاقت خبره کوو نو په یو چې د دوی په شا باندې د امریکا ولاړه ده یا مغربي طاقتونه ولاړ دي. دویمه چې دا نه د دوی د فضاییه چې د ایر فورس دا ډېر طاقتور دی او دوی په 6 ډے وارز کې د شپږ ورځو کې د مصر نه د شام نه او د څو ملکونو نه د اردن نه لویه علاقه قبضه کړې وه. او دوی سره سره چې دی نو د اسرائیل د ډیفنس سیسټم چې دی ایر ډیفنس سیسټم چې دا اوس ایران په میزایل یا ډرون ورپرېښودل خو هغه 99% هغوی په هوا کې د باکړې لوا هلته کې هم نه رسېدل. نو دغه چې دی دا د یو غټ طاقت دی. اوس دا ایر ډیفنس سیسټم څه ته وایي نو ګوره په ایر ډیفنس سیسټم کې لومبی ریډار دی. ریډار هغه ټیکنالوژي ده لکه په یو ملک باندې د هغې طرف ته جهاز را روان دی یا میزایل را روان دی یا ډرون را روان دی. څه ریډار اول تا ته دا وایي چې یو څیز را روان دی دې ملک طرف ته، خو نه صرف یو څیز بلکې بیا دا هم تا ته وایي چې دا څیز خطرناک دی او خطرناک نه دی، دا د دشمن ملک دی او که د دوست ملک دی. نو دا ټوله تا ته ریډار چې کوم دی دا معلومات درکوي. د ریډار د معلوماتو نه پس کمانډ اینډ کنټرول سیسټم ورته وایي. هغه کمانډ اینډ کنټرول سیسټم چې هلته کې سړي ناست دي او هغوی د ریډار ته ګوري، د ریډار معلومات اخلي. د ریډار د معلومات نه اغوستو په رڼا کې دغه کمانډ اینډ کنټرول سیسټم بیا فیصله کوي. اوس چې دا کوم سیز را روان دی د دې سپیډ څومره دی او د دې ټارګټ کم دی او اوس په دې کې چې کوم دی نه چې ټارګټ ته لکه چې ایران پرېښودل نه خو 200 یا 300 میزایل یا ډرونز نو چې دا اوس کم طرف ته کم ټارګټ ته را روان دی نه په دې ټارګټ کې د ټولو نه موسټ امپورټنټ کم یو دی چې د هغې موږ د ټولو نه لومبې دفاع وکړو. نو دغه فیصلې کمانډ اینډ کنټرول سیسټم اخلي او بیا کمانډ اینډ کنټرول سیسټم د هغې په نتیجه کې دغه میزایل لانچ کوي کوم چې د اسرائیل د ایر ډیفنس سیسټم یې سره نو دوی بیا میزایل لانچ کي او هغه میزایل چې کوم را روان دی هغه په هوا کې ولي. د اسرائیل دا ایر ډیفنس سیسټم یو ډېر جدید دی، بل دا وایي ته در ته دی یعنی څو تهونه دي او دا ټول تهونه کراس کول او په اسرائیل کې هغه ځای نشانه کول داسې دي چې نیکسټ ټو امپاسبل دي. خو امپاسبل نه دي، امپاسبل خو ځکه نه دي چې حماس چې دا په اکتوبر کې کوم معامله په اسرائیل باندې کړې وه نه هغه ټایم هم د اسرائیل د ډیفنس سیسټم و د اسرائیل د ډیفنس سیسټم ولې ناکامه شو. دې سره ریلیټډ چې بله کومه خبره ده هغه دا ده چې د ایران ډیفنس بجټ چې دی هغه 10 اربه ډالر دی او د دې مقابله کې د اسرائیل ډیفنس بجټ هغه 40 اربه ډالر دی. اسرائیل چې دی نه هغه د مغربي بلاک یې سره، بل طرف ته ایران چې دی نه هغه د هغې بلاک یې سره چې کوم بلاک کې روس دی کوم بلاک کې چین دی نو دا بالکل لکه مخالف بلاکس کې یې سره. په دې ویډیو کې تر دې دمه پورې په بله ویډیو کې به د ایران او اسرائیل د تعلقاتو باره کې خبره کوو چې د ایران کې د انقلاب راتلو نه مخکې دا څنګه د دوستۍ تعلقات او تر کلیه هم دښمنۍ پورې راورسېدل. تر هغې درمه راله اجازت راکوئ. د الله په امان.